والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما محترم مسلمانانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ستاسو په دې محله کې، ستاسو دې کلی کې، ستاسو دې علاقه کې زمنګ د یو دوو کشرانو عبدالباسط صاحب او د محمد طیب صاحب دا غوی نکاحګانې دي او دا غوی ودونه دي. هغه سلسله کې موږ تاسو ټول د الله په دې کور کې را جمع شوي. الله دې د دوی دا رشتې، دا ودونه، دا نکاحګانې ډېرې مبارکې کړي او خپل مابین کې د الله مینه، محبت، اتفاق، اتحاد او بار بار خوشحالی نصیب کی او د غم، مصیبت، تکلیف، پریشانونه دی الله دنیا آخرت کې په امان کی. زما محترمو، دوی باندې الله خوشحالی راوسته، دوی په دې خوشحالی کې الله هم خوشحاله کړ. نن موږ تاسو ټول د الله په کور کې را جمع شوي، دا د دوی د دې ودونو خوشحالی دي. زما محترمو، واده دا د الله حکم دی او دا د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی او واده دا عبادت دی. زما محترم قرآن کې الله پاک فرمای: فانکحوا، تاسو نکاح وکئ، ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، څومره چې ستاسو طاقت د ښځو سره دوه، درې، څلور. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، که ته د دې نه یریږي چې زه به عدل او انصاف ونه کړی شم، نو بیا یو نکاح وکړه. ځکه حدیث کې راځي د چا بیبیانې دوه دي او دې د هغوی په مابین کې عدل او انصاف نه کوي، دې چې د قیامت په ورځ میدان محشر ته راشي، دا نیم بدن به اوچ شوي، فالج به والي، خلک به یې پیژني چې دا هغه بدبخته دی چې د ده بیبیانې دوه وي او د هغوی په مابین کې عدل او انصاف نه و کړی. نکاحګانې دوم جایز دي، دریم جایز دي، څلورم جایز دي. د مسلمان دپاره په یو وخت کې د څلورو نه زیاتې نکاحګانې دا جایز نه دي. خوارج یو فرقه ده، هغوی وی په یو وخت کې 18 نکاحګانې جایز دي او هغوی په دلیل کې هم دا آیات پیش کوي: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تاسو نکاح وکئ د ښځو سره څومره ستاسو طاقت وي، دوه دوه، درې درې، څلور څلور. هغوی وی دا کلمات مفرد دي او په معنا کې تکرار دي. موږ چې پښتو کې معنا کوو دوه دوه، درې درې، څلور څلور، نو هغوی دا را جمع کوي: دوه دوه، څلور، او درې درې، شپږ، څلور څلور، اته. وی په یو وخت کې 18 نکاحګانې جایز دي. او روافض دا وی شیعاګان چې په یو وخت کې 9 نکاحګانې جایز دي، هغوی په دلیل کې هم دا آیات پیش کوي: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تاسو نکاح وکئ د ښځو سره څومره چې ستاسو طاقت وي، ستاسو خوښ، دوه، درې او څلور. نو هغوی دا را جمع کوي: دوه او درې، پنځه، پنځه، څلور، 9. نو روافض وی په یو وخت کې 9 نکاحګانې جایز دي. زمونږ جمهور علما او په ټوله دنیا کې 4 مذهبونو باندې عمل شروع دي. دا 4 وانه امامان دا وی چې په یو وخت کې د مسلمان د پاره د 4 نه زیاتې نکاحګانې جایز نه دي. دا غیر لومبني دلیل د قرآن دا آیات دی:
فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاو کوي د خزو سره څومره ستاسو طاقت او ستاسو خوخي دوا درې سلور فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده تدین یریږي عدل او انصاف به نکړې شم نو به یو نکاو نو زما محترم سلور نکاحګانې دا جایز دي او د دې دویم دلیل پیغمبر علی السلام چې په مکه مکرمه کې مهنت شروع ک د دعوت او تبلیغ کم کس په اسلام قبول ک نو پیغمبر علی السلام به تاسو کو نوم دې سړي زکه چې د چا نوم به غلط نوم به ورله بدل ک د اسم په مسما باندې اثري او دا د بچی په مور پلار باندې لوبني حکم دي حدیث کې راځي من ولد له ولد فليحسن اسمه د چا معصوم پیدا شو د مور پلار ذمہ داری دا د چې مزیدار نوم ورله کېده وادبه ادب ورته وخیا فإن بلغ فليزوجهم بچی د بالغ شو واده ورلوکا فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما كان اسمه على أبيه بچی د بالغ شو او دته پلار واده ونک دنه چې څومره ګناهونه کوي د دې تپوس الله پاک د پلار نه کوي دا د پلار په ملامه کې لیکل کی دا د دې بچو په منګو تاسو باندې حقوق دي نو پیغمبر علی السلام زمانہ کې به کم کس اسلام قبول ک نو پیغمبر علی السلام به تاسو کو نوم دې سړي چې نوم به غلط نوم به ورل سم ک ابو هريره رضی الله عنه اسلام قبول ک نوم دې سړي هغه وخت کې د دوی نوم عبد الشمس د نور بنده پیغمبر علی السلام ورل نوم بدل ک وستا نوم شو عبد الرحمن یو ځل د پیغمبر علی السلام په مجلس کې ناس دي یو سړی روان دي تیریږي حالانکه مسلمان نه دي سپی ور سره دي او سپی کې پړې چولې دی هغه روان کړي پیغمبر اسلام دې تاسو کو یله کنوم دي سړي ا سړی ورته وي زمانوم ظالم دي ظالم خو تاسو پیژن وې د سپینوم دي سړي سپول به هغه وخت کې خلکو نمونه خودل وې د سپینوم می راشد دي راشد وې نیکبخت ده پیغمبر اسلام تو فرمایل مناسب دا چې د سپی سره د نوم بدل کی دا راشد نوم ځان لکیدا او دا ظالم نوم دی سپیله ورک نو پیغمبر علی السلام به د نوم تپوس کو او دویم تپوس به کو استانی کاګانی سودی په عربو کې د ډیرو ودونو رواجو او اوسم په سعودي عرب کې او داسې په مصر کې اردن کې قطر کې کویت کې سودان کې په عربو ملکونو کې اوسم د ډیرو ودونو رواج دي دا اکثر خلکو سلور نکاګانی دي زما محترمو نو پیغمبر علیہ السلام به د نوم تپوس کو او د ودونو تپوس په کو نکاګانی دي سودی نو پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې یو کس اسلام قبول کو غیلان ابن سلمہ ثقفی یو کس ته اسلام قبول کو پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کوي ستا نکاګانی سودی ودونه دي سودی نو هغه ورته وی چې ما خلص ودونه کړی او لسوانه خزم اسلام قبول کو پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل اسلام قبول ک او په اسلام کې د سلور نزیات جایز نه دي شپک پرید او سلور ساته قیس ابن حارث یو کس مسلمان شو پیغمبر علیہ السلام د تپوس کې استا ودونه سودی وی ما خو اته ودونه کړی دي وی سلور ساته او سلور پریدا ځکه په اسلام کې د سلور نزیات دا جایز نه دي نوفل ابن ماویہ یو کس مسلمان شو نکاګانی دي سودی وی ما پینځه نکاګانی کړی دي وی سلورو ساتو یو پریدا ځکه اسلام کې د سلورو نزیات دا جایز نه دي ډیر خلک دا سیو چې د دوو خويندو سره نکاګانی کړی حالانکه په اسلام کې وان تجمعوا بین الاختین په یو وخت کې به یو کس د دوو خويندو سره نکاح نه کوي خزه چې کمی پوری ژوندۍ دا غي د خور سره نکاح جایز نه ده نو د پیغمبر علیہ السلام د نبوت رسالت نه مخکې خلکو به دوه خويندې په یو نکاح کې جمع کړي وي یو سره به نکاح کړي و بلی سره به نکاح کړي و پیغمبر علیہ السلام دا غي نه منو فرمایلا چې د چا په نکاح کې دوه خويندې دی یو پرې دی یو اوساتي ډیر خلک داسیو چې یو خزه سره به نکاح کړي و اخزه بچرا واده شو د بل خاون نه بداغي لور شي و غلور به پیغلو ابم د خوخه شو نو مور سره به مول نکاح کړي و لور سره به مول نکاح وکړه اسلام د دین منو فرمایلا چې دې سره به نکاح نه کوي دا نکاح جایز نه ده زما محترمو نو اسلام کې سلور نکاحګانی دا جایز دي د سلور نه زیاتی دا جایز نه دي نکاح د الله حکم دی عبادت دی
او د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی. حدیث کې راځي اربعه من سنن المرسلین، سلور کارونه د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی. الحیا والنکاح والتعطر والسواک، ټولو پیغمبرانو کې حیا وا، ټولو پیغمبرانو نکاح کړی دا، او ټولو پیغمبرانو خوشبو استعمال کړی دا، او ټولو پیغمبرانو مسواک استعمال کړی دا. دو پیغمبرانو نکاح نه ده شوی، یو یحیی علیہ السلام چې هغه خپل قوم شهید کړی دی او داغه صفت دو چې داغه زنانو طرف ته رغبت نو، سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. د یحیی علیہ السلام د پر نکاح نه کول دا داغه صفتو. دویم عیسی علیہ السلام نکاح نه ده شوی. زمون ستاسو عقیده دا ده چې الله اسمانونو ته خېجولې او باقاعده د دویم اسمان کې موجود دی، قیامت ته نږدې برا کوزيږي، دنیا ته برازي، وعده وکي، باقاعده اولاد به پیدا کیږي. د یو روایت مطابق یو نکاح وکي، د دویم روایت مطابق دو نکاحګانې وکي، باقاعده اولاد به پیدا کیږي. د عیسی علی السلام د دنیا ته دراتلو مقصد تبلیغ هم دی، جهاد هم دی، د امت قیادت هم دی، خو په هغه مقاصدو کې یو مقصد نکاح هم ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایل تزوجوا ويولدوا ويدفن معي. عیسی علیہ السلام برازي نکاح وکي، اولاد به پیدا کی، او زما خوا کې به پروزه مبارکه کې دفن کی. زما محترم باقی ټولو پیغمبرانو نکاح کړی ده. النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نکاح زما سنت عمل دی، چا د دین انکار وکړه زمنګ نه دی. من تزوج فقط استكمل نصف الدين، چا نکاح وکړه نیم دینی کمال ته ورسید. فلیتق الله فی نصف الباقی، په دې نیم دین کې د تقوا او پرهیزګاری اختیار کړي. چا نکاح وکړه د ته په یو منځ باندې بیا د او یو منځونو ثواب ملاوي. چا نکاح وکړه د ته په یو منځ باندې بیا د دوات یا منځونو ثواب ملاوي. التزوج هو الحج الاکبر، چا نکاح وکړه د حج برابر ثواب وشو. سعيك الى المسجد وانصرافك الى اهلك في الاجر سواء، ستا مسجد ته تل راتل په ثواب کې برابر دي، په شرط دي چې نکاح د استواده دي کړی. تاسو چې کور چاردامو کې دلته جمع لرازي، فاجره كاجر الحاج المحرم، لکه چې احرام دی وتړو بیت الله شریف ته رواني، په هر قدم نیکی ملاوي، ګناه معاف کیږي، جنت کی درجه بلندي. دلته چې منځ شو د خپل ثواب دی، د بیان اوریدو خپل ثواب دی، د تلاوت خپل ثواب دی. او چې تاسو واپس کورونو ته ځئ، تاسو د محله کې او د کلی علاقه کې دوه قسمه خلک به اوسېږي. د چا چې نکاح شوی ده، دوی چې واپس کور ته ځي، واپسۍ کې دوی ته په هر قدم نیکی ملاوي، ګناه معاف کیږي، جنت کې درجه بلندي. ځکه نکاح دا عبادت دی، منظم عبادت دی. قرآن کې الله وی اقیم الصلاة، منځ قائم کړئ. هم دې قرآن کې الله وی فنکحوا، نکاح وکړئ. نو پراتلو کې دوی ته اجر ملاويږي، پتلو کې دوی ته اجر ملاوي. چا نکاح نه ده شوی، د یو طرف اجر ملاويږي، د دویم طرف اجر نه ملاويږي. التمسوا الرزق فی النکاح، رزق په نکاح کې تلاش کړئ. عمر رضی الله عنه به فرمایل حیران ماغه کستا چې دې مالدار کېدل غواړي او مالداری د نکاح نه علاوه په بل څه کې تلاش کړي، دا زما په سمجھ کې نه راځي. مالدار کېدل غواړي، نکاح وکړه. مسکین مسکین رجل ليس له امرأة وان كان غنيا، یو سړی ډیر مالدار دی، د دنیا هر نعمت هر خوشحالی شته، نکاح نشته. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا مسکین دی، دا مسکین دی. ومسکینة مسکینة امرأة ليس لها زوج وان كانت غنیة، یو خزه ډیره مالدار ده، هر نعمت هر خوشحالی شته، خاون نشته، نکاح نشته. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا مسکینه ده، دا مسکینه ده. نکاح سره مالداری راځي. یو ځای کې مې دا حدیث بیان کړ، به چې پروګرام ختم شو را روانېدو، خلک را سره ملاوېدل. یو نوجوان غاړه راکړو، دی غوږ کې راته وی د زړه نه راته دعا وکړه. نو ما ورته ویل څه دعا درته وکړم؟ وی مسکین یم چې الله مې مالدار کړي. زه پوه شوم چې وعده نه دی کړی. دا وعده چې نه کړی، پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا مسکین دی، دا مسکین دی. عبدالباسط نن پوری مسکینو او نن پس دی مالدار شو، او اوس ورته په یو منځ باندې دا یو منځونو ثواب ملاوي، په یو منځ ورته د دوات یا منځونو ثواب ملاوي. دی به مسجد کې راځي، پراتلو کې په هر قدم نیکی ملاوي، ګناه به معاف کیږي، جنت کې درجه به بلندي. دې ځنه چې واپس ځي بیا به مرتدا اجرونه ثوابونه ملاوي. نکاح وکړه د حج برابر ثواب وشو. نکاح وکړه
زما محترمو د حج برابر ثواب شو او نیم دین د کامل شو فلیتق الله فی نصف الباقی په دې نیم دین کې د تقوا او پرهیزګاری اختیار کی تزوجوا النساء فانهن یاتین بالمال حدیث کې راځي نکاحګانی کوي دا کمی ناویانی چې تاسو کور تر رواني دي دا په مال او په رزق باندې راتګ کې دې سره به الله مالدار کی د ژوند نقشه به الله بدله رزق په نکاح کې تلاش کی زمنګ معاشره کې خپل زوی له واده نه کی دا ولی یره جیر اور ماستر دی بے روزګار دی واده ورله څنګه شریعت سوی شریعت وی دی روډ ماستر له واده وکا دی بے روزګار له واده وکا الله به دې سره قسمت بدل کی د ژوند نقشه به الله بدل کی الله به دې مالدار کی تزوجوا النساء فانهن یاتین بالمال نکاحګانی کوي دا کمی ناویانی کور تر رواني دا پرزق باندې په مال باندې راتک کی دې سره به الله مالدار کی نو زما محترمو د ځوان خپل قسمت دی او د تورسری د ناوی خپل قسمت دی اوس چې نکاح شو دوه قسمتونه رايوځي شو نو رزق زیات شو که کم شو رزق زیات شو الله به دې سره مالدار کی وفي السماء رزقكم وما توعدون تاسو رزق د اسمان نه دی نصيبك يصيبك ولو كان تحت الجبلين وما لا نصيبك لا يصيبك ولو كان تحت اليدين ستا قسمت مقدر بدر تخامخا ملوي اگر که د دوه غرونو لاندې ولینی او چې قسمت مقدر کې دي د دوانو لاسونو لاندې به نه به ملاويږي درته زما محترمو زمون تاسو رازق الله دی حاجت روا الله دی مشکل کشا الله دی وعده دی او قسمتونه دو شو اوس به د کور ته الله د دوه کسانو رزق را لګي او به چې دی بچی پیدا کی بیت الله سبیان فيه لا برکت فيه کور کې ماشومان ني کور کې به برکت هم ني دا د پیغمبر علی السلام وینا ده تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ډیر نکاحګانیو کې ډیر بچی پیدا کړي زبر در باندې د قیامت پورس فخر کو زما امت بزیاتی نیم جنت به زما د امت نه ډکی ان اهل الجنه 120 صفا 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم د جنتیانو بشپک شلی سپونه جوړ شي اتیا سپونه به زما د امت ولاړ زب فخر کوم زما امت بزیاتی ډیری نکاحګانیو کې ډیر بچی پیدا کړي منصوبه بندي والے سوي کلی په کلی کوسه په کوسه ګرځي بچے دوہی اچھے چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان چھوٹا خاندان زندگی آسان او شریعت سوی بیت الله سبیان فيه لا برکت فيه پیغمبر علیہ السلام فرمای کور کې معصومان ني کور کې برکت ني چې څومره دی بچی زیاتیږي دومره به رزق کې برکت زیاتیږي استاد هر بچی خپل قسمت او خپل مقدر دی نو زما محترم واده سره به الله د ژوند نقشه بدل کی بچو سره به الله ژوند کې انقلاب راولي نو زما محترمو دا د واده غ فضایل راغلي اوس چې واده د الله حکم دی او دا دومره فضایل راغلي او د 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیهم السلام مستقل سنت طریقه ده د واده سنت طریقه څه ده منګ دامون چې اوس ماقام 15 رکعات وک قران کې الله وی اقیم الصلاه مون قائم کړي دا 3 رکعات فرض او 2 رکعات سنت او دا ډک او تش دارته چو خود اوس ماسوتن به موږ مونږ کو 9 رکعات سلو رکعات فرض 2 رکعات سنت 3 رکعات ویتر او دا فرض دا سنت دا واجب او دا ډک او دا تش دارته چو خود سار سلور رکعات کو ماسپخین 10 رکعات کو مازیګر سلور رکعات کو د جمعې 12 رکعات کو دارته چو خودل پیغمبر علیہ السلام راته خودل صلوا کما رایتمونی اصلي ما ته ګورې چې څنګه مونږ کوم دا سیمون تاسو کوي روزه به څنګه نشي روزه فرض ده پیغمبر علیہ السلام روزه ونی و مونږ ته چلو خود زکات به څنګه ورکې د زکات طریقې راته خود حج به څنګه کې نو مان د حج طریقه زده کوي حج یو کوم ته طریقو خودا عمره به څنګه کې طریقې راته خودا 24 غنټې زندگی دا د پیغمبر علی السلام زمنګ د پاره نمونه ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو د پاره د پیغمبر علی السلام زندگی بهترین نمونه ده نو موږ به یو واده کو زوی او پیغمبر علی السلام سونی کاګانی کړی یو وخت کور کې نه بیبیانی موجود دي سلوری لونوي هغه په نکاح کړی چر تعلیم تکینه و ماتر شریعت د مطابق د واده طریقه خو زمنګ په دی وطن کې اندوان پاتې شوی دي
موږ وی عالمان زیات شو مدرسې زیات شوې خلکو په تبلیغ کې وختونه ولګېدل اوس هم زموږ واده 100% د شریعت نه خلاف دي د شروع نه ول د اخیری انتها پورې ټول د هندوانو رسمونه دي ځکه زموږ د معاشره کې هندوان پاتې شوي دي زموږ واده کویدن نه شروع کیږي نو کویدن کې ګوټ تقسیمېږي په خواږه کړي بادام پستا کاجو چوارې دای پکې چولي او خلک راغوختي ټول خاندان او رشتہ دار او کلیوال اوس یو کس ته د عثمانزو په بازار کې په گاډۍ باندې سبزی خرڅي یا فروټ خرڅي او کور والا مجبور کړي چې ما سره کویدن له خامخازي او دې لار دیم شادي حال کې ناشتي اوس چې په تقسیمېږي د ګلاس ورکړه د یو ګټو او چې وی قتل سړی راوسی نوم دې سدي تبه د سیروزي نوم را لیکي نو چې نومي ورته ویلې سوی ورکړي تا چې دی خو قتل 15000 10000 10000 13000 50000 ما یو ظالم ولې دیو لا کې ورکړي نو ته چې نم ورکې مل ته پښتو دی 2-3 زره بخامخا ورکې په ایمان وای د الله کور کې ناسیدات تاسو د زړه نه ورکوي ستاسو د عثمانزو په بازار کې ټینګ مزیدار جوس ګلاس پسو دی 100 150 200 او تا په 3 زره یو ګلاس په اوس کې داستا د زړه نه چرته وځي لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه د مسلمان مال دا غد زړه د خوشحالي د اجازت نه بغیر استعمال حرام دي تا خو شروع د حرامو نه وکړه غصب دی او د خلکو نه دی روشو کولی تا ته چا ویل چې کویدن کو او فائدې سره اورګه دا ګلاس ته کور والے لم روان دي 3000 باغم ورکی ته په 3 میاشتو کې بزیل نه راځي په دغه نور به ولاړو په دې گاډۍ به سبزی خرڅي فروټ به خرڅي دا شپږ زره ته په 3 میاشتو کې ګټلې شي فائدې څه د ټول نقصانات دي دا د هندوانو طریقه ده او به د زنانو دا رسمونه رواجونه دا نخه ده او دا نکریزي دی او دا اورا ده او دا اوربل دی او دا جنس دی او دا پالنګ دی دا سوچه د هندوانو رسمونه دي دا د شریعت کارونه نه دي د سنت طریقې واده ډیر آسان کار دی ستړي بم نشي خرچه به دیم پیران نشي الله بم خوشالي تبم خوشالي د واده زلمی بم خوشالي ناوی بم خوشالي او دی واده کې به د خیر او برکت می البزازه من الايمان سادگی دا د ایمان حصہ ده چې څومره د ساده او مختصر واده وک واده کې به د برکت نو زما محترمو دا د زنانو کتابونه دي او دا رسم رواج زمنګ پر رګ رګ کې را دن نشوي د صحابه په دور کې آسان کار واده زمنګ په دې دور کې ګران کار واده دي د عمر رضی الله عنه کور والے وفات شو په کم ټیم جنازه شو سبا په اق ټیم بل نکاح وکړه زمنګ په دې دور کې د څه چرته شي چې چا خزمړه شو سار بل نکاح وکړه زمونږ خو چې د چا کور والے وفات شي 2 کاله سه د تندې راچولي او خپه ګرځي دا ولی یره دعا وته کو د کور والے وفات شي 2 کاله خو په دعاګانو کې تیر شو او په دریم کالم دې د واده نشي ویل اسی دې زنانو ته وي یره دعا کوي د میلمم پته نه لګي او 2 کناله کور دې پدې کې دا جارووال او پدې کې دا لوخینزل او دا چه روټي او دا ماشومان بس دوی ته دعاو کې چې الله په دوی باندې رحم وکي زما محترمو د دې مطلب دا دی چې مال غم وکي دا زنانه ورته سوې دا د 15 ساده زنانه د خدای ظالم استا خپل خپل دی وینو ډکه ده تا نه غیر شو او د بلی سوچونه دي شروع باغې غز درب ولر د خپل دی وینو ډکه ده بل واده ته نه پری عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه فرمای کدری ورځې ژوند می پاتی په دې 3 ورځو کې بم زسکم زب نکاح کوم زه یو رزم مجرد سیدل نه غواړم زما محترمو نکاح د الله حکم دی عبادت دی او چې څومره په ساده طریقې سره نکاح وشي په نکاح کې به برکت او دا ټول د شریعت نه خلاف کارونه دي باقاعده د کراچۍ د بنوري ټاون فتوا راغلي چاته تپوس کړی دي دا پنجابیان ورته بارات وي زمون پښتانه ورته جنج وي د دې شریع حیثیت سره په کې ورته لیکلي د هندوانو رسم دي د صحابه کرامو په دور کې به دا چیز نه بلکې هغه به څه چل کو دي ته رخصتي وي دي ته په حدیثو کې رخصتي وي او رخصتي به څنګه کېده د پیغمبر اسلام د عائشہ رضی الله عنها سره نکاح وشو د ابوبکر صاحب لور او زمون ستاسو د ټولو مؤمنانو مور ده چې کله رخصتي کېده نو خپل مور ام رومان رضی الله عنها په تیاره کې پرده کې عائشہ رضی الله عنها په خپل د پیغمبر اسلام کور ته راوست د فاطمه رضی الله عنها نکاح د علی رضی الله عنه سره وشو نو پیغمبر اسلام فرمایل ام ایمن ته وای دا د دوی خادمه او مشره زنانه و چې فاطمه د علی کور ته ورسې دا سنت طریقه ده زنانو د پاره خو پرده فرض ده زمنګ په دی ودونو کې د زنانو پرده تار شي ستا واده کې به برکت څه پیدا شي
د زنانو د پر د ټونه بهترین عمل دا د پردې دی. یو ځل پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو نه تپوس کوي ما خیر للنساء، زنانو د پر بهترین عمل کوم یو دی؟ صحابه کرام خاموش کورونو ته لاړل. علی رضی الله عنه چې کور ته لاړ د فاطمه رضی الله عنها نه تپوس وی بابا جان دی او تپوس ما خیر للنساء، زنانو د پر بهترین عمل کوم یو دی؟ خو چا مناسب جواب ونک. وی د دې خوري رسان جواب څه جواب دی؟ خیر لهن الا يرين الرجال ولا يرونهن، زنانو د پر بهترین عمل چې دوی سړو ته ونګوري او سړی دوی ته ونګوري، دې ته یو عمل نه رسي پردا. علی رضی الله عنه علی پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او جواب وک خیر لهن الا يرين الرجال ولا يرونهن، زنانو د پر بهترین عمل چې دوی سړو ته ونګوري سړی دوی ته ونګوري. پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کوی دا درته چوي ځکه دغه مجلس کې ناستو وی کور تلاړم درته فاطمه رضی الله عنها وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل انها بضعه مني، ازما د زړه ټوکړه ده او زنانو د پر بهترین عمل دا د پردې دی. حدیث کې راځي للمرأة ستران الزوج والقبر، زنانو د پر دو پردې دي، یا خاوند دی او یا قبر دی. پرده فرض ده. تاسو ګورئ زمونږ په دې ودونو کې پرده کې، په کویدن کې، په شادي حال کې، په نخه کې، په نکریزو کې، په اورا کې، په جنس کې، د پالنګ په وخت د علاقې د نوجوانان ټول کور تراشي او د موبایل دور دی، د تصویرانو دور دی، د فیسبوک دور دی، د یوټیوب دور دی. زی په څومره دشمنی جوړې شوې، د خلکو کورونه په دی باندې روان شو. زما محترم او زمنګ د زنانو د پر نمونه د فاطمه رضی الله عنها ده. فاطمه رضی الله عنها ډیر د پردي ژوند تیر کړی. د پیغمبر علی السلام د وفات نه پشپګ میاشتې پس دا وفات شوی ده او ډیر د عزت او د پردي ژوند تیر کړی. علی رضی الله عنه سار مسجد کې مونږ وکړ او به خپل اعمالو نه چې فارغ شو کور ترالی. د پیغمبر علی السلام د وفات شپږ میاشتې شوی دي چې وی قتل فاطمه رضی الله عنها زر کار کو، زیم جارو کو، الته میچن لګیا د تاویږي وړه غورځي او کپڑے مینځي، د کور صفایم کوي. نو علی رضی الله عنه ته تاسو وی فاطمه نن خو د ټول کارونه په یو ځای شروع کړی دا ولی؟ فاطمه رضی الله عنها فرمایل وی وخره سره کم دې زروانه زکه دا کارونه ختم مو چرته رواني. وی بیګامي خپل بابا جان خوب کې لیدل پیغمبر علی السلام او خوب می عجیب لیدل. وی زمون کور ترالی او ما پسې ګرځیده، یو کمرې ته لاړې بیا بلې کمرې ته لاړې. وی چې زما خیال شو ما ورمنډې کړې او د خپل بابا نه ملاسونه را چاپې رکړل چې بابا جان موږ دې چاته پریخي، موږ دې ځان له پریخو دو تاسو را نه لاړې. وی راته ویل چې امتا پسې راغلې متا ځان سره بوزم او به راته ویل چې تا خو نن روزنی ولیده پېشمنی کې د څه خوړلې دي؟ وی ما وته ویل چې قجرو او بو باندې می پېشمنی کړې. وی پیغمبر علی السلام راته فرمایل چې پېشمنی خو د علی په درستخان باندې کړې دي، خو پر جماعتي کې به زه په خپل درستخان باندې ستا انتظار کوم. وی دا خوب مې لیدلې. علی رضی الله عنه ته مسکی شو، وی خیر دی خوب دی څه خبره نه ده. نو دی فورا غسل وکړ، پاکي کپڑے واچولي او په کټي بستر واچولو سم لاستا او علی رضی الله عنه ته وی را نږدې شه او راشه زه درته وصیت کوم، زه در نه روان یم. په دې کې حسنین رالل، حسن حسین رضی الله عنهما د پیغمبر علی السلام نیازبین وسیو او د علی رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها بچیو. ادوان رال او د علی رضی الله عنه ته پوښ کې وی دا مورم کم خو روانه ده چې ځان تیار کوي زه در نه روانم. فاطمه رضی الله عنها چې حسنین تو قتل وی ورشه په خپل بابام سلام وای. پیغمبر علی السلام روزي مبارکه ته ولېګل چې ورشه په بابام سلام وای او زما سلام ورته وای. پس چلی د کور نه بار کول هغه مبارکه ته ورل او سلام پیش کړي. د روزي مبارکه نو تاواز رالی وی ای زمان وسوخ خپل کور ته لاړ شي او ورشه د خپل مور د مخ دیدار وکي. د نن نه پس په دا مخ شرط تاسو نه ویني اما شومان را منډ کړي اکور تراله او دلته علی رضی الله عنه ته فاطمه رضی الله عنها وصیت کړي وی زماله به غسل نه راکوي، ما ډیر د پردې ژوند تیر کړی، زما وی ختم چانه دی لیدلی اسنه د مرګ نه پس می بي پردګیو شي، ما په خپل غسل کو دا زما د پاره کافی دی، مال به کفن نه راکوي ځکه دا کپڑے ما واغوستي دا زما کفن شو.
او بل زما جنازه به د ورځې نه کوي د نور پرانا کې د شپې په تیاره کې به زما جنازه کوي مدینه منوره کې بجلی نه و ځکه په مرګ مې بې پردګي ونشي زه د پیغمبر اسلام نیازبینه لور او ما ډیر د پردي زندگی تیرا کړی دا زما یو وخت چانه لیدلی اسنه په مرګ باندې مې بې پردګي وشي او بیا اخره کې علي رضی الله عنه ته وی یو سیس در نغواړم او هغه لراکه علی رضی الله عنه ورته په جړا شو فاطمه تا خو د دې وخت پورې ما سره زندگی تیر کړه ما نه هوتا سیس نه دی غوښتي نن را نسغ واړي نو فاطمه رضی الله عنها فرمایل وې زه چې تاسو کور ته راتلم وې زما بابا زما خله بنده کړي و چې علی سره هیڅ هم نشته د علی نه بس نه غواړي نو ما په خپل ژوند کې تاسو نه سن دي غوښتي خو نن در نسغ واړه مغه برکه وی ما در سره زندگی تیر کړه لاسونه و ته دوانه داسې کړل ما ته معافي وکا کستا په حق کې ما نه کمی شي ما معاف کا اسنه د قیامت په ورځ میدان محشر کې د حوض کوثر په غاړه د خپل بابا سره ولاړم او تراشي چې تاسو دی لور زډیر خپه کړم زما حق نه دی ادا کړی نو نن در نه دلته معافي غواړم علي رضی الله عنه ته غدوانه لاس رونی ول او په خپل سینه باندې کې خودل په جړا شو ورته وې زړه کې خو زما داو چې زدر نه معافي غواړم ما سره دی ژوند تیر ک او یو ورځ دی چرته په مړه ګډه باندې روټي نه خوړه او معافي را نه ته غواړي زما محترم د فاطمه رضی الله عنها وصیت دا زمنګ د زنانو د لپاره عبرت دی دا نمونه ده زمنګ د زنانو د لپاره په مرګ هم د خپل پردي خیال وسات او به فاطمه رضی الله عنها وفات شوی ده د شپې نیمه شپه د جنازه شوی ده مسجد نبوي ته جنازه رااله ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې دی هغه خلیفہ دی د پیغمبر اسلام د وفات شپږ میاشتې شوی دی د پیغمبر اسلام د وفات نه پس فاطمه رضی الله عنها چرته په خپل ژوند کې خندلی نو او چې جنازه رااله نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه امیر المؤمنین هم د امامت پم کو جنازې بهم کولی خو هغه علی رضی الله عنه تو قتل وې دا د پیغمبر اسلام نیازبین لور دا استاد کور والده د حسنین مور دا الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه حسن حسین د جنت د ځوانانو سرداران دي وفاطمه سیدته نساء اهل الجنه فاطمه د جنت د زنانو سردار ده علی فی الجنه علی جنتی دی یا علی اترضى ان یکون منزلی مقابل منزلک علی په دې خوشاله شو راضی شه په جنت کې به زما استاد دروازې یو بل ته مخامخي دا ټول جنتیانو نو ابو بکر سیبو فرمایل علی رضی الله عنه ته دا جنازه تاسو په خپل وکي علی رضی الله عنه ته بچړا شو چې څنګه جنازه وکم ما د پیغمبر اسلام نه بار اوریدلی دي لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر اي امهم غيره کم قوم کې چې ابو بکر ولاړی بل چاله مناسب ندي چې امامت ته وړاندې شي تاسو ولاړی ز جنازه څنګه وکم نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د شپې نیمه شپه په تیاره کې د فاطمه رضی الله عنها جنازه کړې په مرګ هم د خپل پردي خیال وسات نن منګوي مسلمانانی زمنګ زنانو څومره بي پردګي په دی ودونو کې کی زما محترمو دا غټ حکم دی د الله پاک او د زنانو د لپاره بهترین عمل دی نو په خپل ودونو کې او په خپل خوشالو کې به د زنانو د پردي خیال ساتو رسم رواج نه ځان ساتو په سنت طریقه باندې ودونه کو په سنت طریقه باندې رخصتای کو زما محترمو نقصانات څومره ډیر دي تاسو که تاسو تر نو کم د جنگ به تاسو څه فائدہ وخی فائدې اډوستنه او نقصانات څومره ډیر دي اول د زنانو بے پردګي د نارینو زنانو اختلاط دا تصویران او دا ویډیوګانی بیا دا هوی ډزي څومره خزي کونډې شوي څومره بچي یتیمانان شو خدا اسراف دی تبذیر دی خدا ماشومان پټاخې لوزي د دې فائدہ څه ده او الټه بي ګناګارم شو د واده نه برکت موزي الله امر نه خپشي د واده نه بازي و غم جوړ شي یعنی د واده نه پس کور نه د کربلا میدان جوړ شي اختلافات جنگ جګړې پلار د زوی دشمن رور ضرور دشمن او د خوا کې دین ګور اخو د کشمیر مسله دا خواړو حل کیږي زما محترم په سنت طریقه به ودونه کو او وست نکي ولیمه ورکو پیغمبر اسلام نکاح شو
ساری ولیمه ورکړه چواری تقسیم کړي، بل ځل نکاح شو شپه تیره شو ساری قجوري تقسیم کړي، بل ځل نکاح شو ساری ستوان تقسیم کړي، بل ځل نکاح شو لوخي کې پي راوړه وې دا لګ لګ اوس کې دا ولیمه شو. یو ځل د پیغمبر اسلام نکاح شو ساری دسترخوان واچو کې تاسو سره د خوراک سی کې دی خله به خوګه کو دا زما ولیمه شو. دومره آسان ودونه زما محترمو په دسي ودونو کې برکتي چاله الله وسور کړي. اولم ولو بشاتن ولیمه ورکا کوست نکیږي یو ګټ چيلي حلال کا، ولیمه ورکا کوست کیږي نو ګډانو چيلي په حلال کا، درې ورځې ولیمه ورکول شي. زما محترمو نو د سنت طریقې ودونو کې برکتي او پدی به مونږ تاسو خوشاله چې په خپل واده کې الله خپنه او د الله د احکاماتو خیال وساتو، د زنانو د پردي خیال وساتو، د منځونو خیال وساتو. کور ته د 800 زر زنانه راغوختي او د واده نه یو میاشمخ کې دونه پرچه جوړه کړی ده او په یې کې درس لیکلي دي دا قناتونه او دا تنبوان دا درې او دا جګونه او دا ګلاسونه او دا غوري او دا میزونه او دا کرسي هر سړي په کې ولیکل. تا دا سوچ کړی چې دا زر زنانه زما کور ته راځي منځ بچرته کوي، چاردام بچرته کوي، بمبېشتا لوټېشتا جانماشتا موسلیشتا چټایانشتا چې دې زرو زنانو ستا کور کې منځ قضا کړ. ته سوچونه کې چې ستا واده کې به برکت پیدا شي. دا ګناه خټوله د واده والا ده. دغه د روټۍ غم ورلکی، د کټ غم ورلکی، د میز او د کرسۍ غم ورلکی، د جګ او د ګیلاس غم ورلکی او جمع دی نو د بسترې غم ورلکی، د تولی او د بالښت او د کمبل او د موز غم د سره نشته. زما محترم مونږ خو د ولیمه ورکو د جمع په ټیم کې میلمه د آیات آباد نرالی سینجی نه ملاوي د پټرول رالی 15 وخت د جمع پابند دغه ته گاډي ودرو مخامخ هل تر وټي تیار ده دلته جمع تیار ده چې دغه ځای کې ودرې او غوږ کې خود دلته आवाज شوې قد قامت الصلاه ال تاواز شو خدای مو بخاخري پینډه تیار ده په غټ امتحان کې پرې وڅ اوس کم خوالاړ شو. اوس په سوچ کې چې زه خوراغلی په پټرول ما او کله دې خيري پینډه نه پاتې شم نو بیا به صدریاب کې کبان خورم دا شیخ ورته ډیر ګران غورځي. ډیر سوچ یو کو چې د دې شي قضا شته او دا غي قضا نشته نو لاړې خيري پینډه کې کیناس دې میلمنه دا جمع چا قضا کړه دا واده واله د جمع نیمه ګنټه مخکې روټي بند کا میلمانه جمع لراول زنانه دی आवाजو کې چې شابه منځو کوي چې زمون واده بخته ورشي چې داسې ودونه زما محترمو زمون ودونه کې به برکتي منګ به په مطمئني منګ به په خوشحالي کور کې به مینا محبت اتفاق اتحادي دنیا کې به په خوشحالي آخرت کې به په خوشحالي. او زما محترمو چې به داسې مجالس په جوړو چې ودونه او موږ د الله په کور کې ناشتي زما محترمو د خو واده دا برکتي دا دی اوس په دعا وشي او حدیث کې راځي د اسمان نه اعلان شي ان قوموا مغفورا لكم پاسې او بخلې شوي قد بدلت سیئاتکم حسنات ستاسو ګناهونه په نیکو بدل شو په زرګونو فرشتي نن ستاسو د محلي تراغلي د دوی دا ودونه به مبارک ني لاري کوسیم د رحمت د فرشتونو ډکې په ټولو کورونو باندې رحمتونه نازلېږي دعاګانې قبلي فرشتي بم په دعا باندې امين وي. دا سی ودونه به موږ تاسو کو دا زموږ د پاره نمونه ده کله چې کور کې واده راځي چرته یو عالم راغواړي پاغي باندې د قران تلاوت کوي حمدنات شي بیان شي قال الله قال رسول شي علما راغواړو غیرت دعا وکي زما محترمو زموږ په ودونو کې به برکتي موږ به په خپل ودونو باندې خوشالي او دا واده اسم عبادت ته د پیغمبرانو مستقل سنت عمل دي زما محترمونو دا په سنت طریقه باندې کو د شریعت مطابق ودونه کو د هندوانو د رسمونه د انګريزانو د طریقونه د يهودو نصارو د طریقونه د دین به ان شاء الله خپل ځان ساتو او زما محترمو کورونو کې بچو کې د قران حافظان عالمان پیدا کړي زنانو کې عالمان پیدا کړي دې سره بدارت سم رواج په خپل ختميږي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق چراشی باطل نشي ټینګي رڼا چراشی تیار به تختی کله چې د علم رڼا رااله دا د هندوانو رسمونه بیا نشي ټینګي دا به تختی دا د هندوانو طریقې دا د انګريزانو طریقې دا به زمونږ د معاشرې نه ختميږي د علم پرانا باندې خپل کورونو کې د قران حافظان عالمان پیدا کو په نارینه او زنانو کې د خپل علماء سره کلک ربط تعلق مینه محبت ساتو. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله به فرمایل د پلار چې عالمان ندي خو مدرسې ندي خوخه
طالب علمان نه دي خوښ د دې پلار په و پښته کې به د قرآن حافظ عالم نه پیدا کی دا سی بدقسمت الله دا نعمت نه ورکی مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د پلار علما نه دي خوښ مدارس نه دي خوښ طالب علمان نه دي خوښ د مسجد امام او قاری صاحب سره نه لګي زړه به غواړي کور کې می حافظ قرآن پیدا شي عالم پیدا شي هغه به فرمایل د دې پلار په لس پښته کې به د قرآن حافظ عالم نه پیدا کی به قدر الله دا نعمت نه ورکی هر عالم د سر تاج غني هر مدرسه د هدایت مرکز غني طالب علمان جنتیان غني د خپل مساجد د امامانو خیال ساتي د علماو خیال ساتي د طالب علمانو خیال ساتي د قاری صاحب خیال ساتي د قاری صاحب د شاګردانو خیال ساتي الله بدی په بچو کې نوسو کې کړوسو کې د قرآن حافظان عالمان پیدا کی او زما محترمو خپل د دې مشرانو خدمت کې درخواست دی تاسو په تبلیغ کې وختونه ولګوي تبلیغ ساده مهنت دی د لکونو انسانانو ژوند کې انقلاب راوست دا د ځوانانو دا ګيري ټوپۍ پټکی دا د زنانو پردا دستانی جرابې دا مدارس د بنینو د بناتو دا فزان د عالمان دا چمک دمک الله جوړ کړي د ساده مهنت په برکت باندې غیر تیزی سر اسلام تر روان دي د افریقې په ځنګلونو کې د یورپ په ملکونو کې الله مساجد مدارس جوړ کړل د دې ساده مهنت په برکت باندې مشران دیندار شو خپل بچو ته خیال شو د بچو تربیت شروع نو زما محترم ټول به تبلیغ کې اوقات لګو خو هم ان شاء الله درود شریف وي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الله د عبدالباسط او د محمد طیب د نکاحګان ډېر مبارک کی الله خوشاله کی په الله خپل مابین کی مینا محبت اتفاق اتحاد او بار بار خوشاله نصیب